د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې د بیرته راستنه شوو کډوالو ته د ځمکو د ویش په موخه یوه کمیټه جوړه شوې ده. د نوموړي په وینا د علي قدر امیرالمؤمنین په حکم او د بلخ ولایت مقام سره په همغږۍ به ډیر ژر تازه راستنه شوو کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړي. موږ د امیرالمؤمنین شیخ صاحب فرمان داسې د هر شخص دپاره چې ځمکه ورته ورکول کېږي هغه پلان تفصیلي چې مخکې و هغه تغییر خوړلی ده چې د دوه نه نیولې تر 5 کسانو دې دپاره به 15 بیسوې ځمکه ورته ورکول کېږي، د هغه نه چې وې دغه دپاره به 15 به ورکول کېږي، همداره کم 10 بیسوې ځمکې ورکوي. تعداد د کورنیو ته به کته کېږي. نو موږ ټولو دپاره انشاءالله کوشش کوو د امارت له طرفه کمیټې ورته موظفې دي په ټولو ولایتو کې. نو موږ کار باندې روان کړی دی انشاءالله د ولایت په هماهنګۍ او په همکارۍ باندې به انشاءالله موږ تاسې د دې شاهدان چې مهاجرینو دپاره په بلخ ولایت کې د ځمکې توزیع علني افتتاح به وکړو. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې په بلخ ولایت کې د بې ځایه شوو او تازه راستنه شوو لپاره 4 ښارګوټي ځانګړي شوي دي چې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو له لورې د ورکړل شوو هدایتونو پر اساس د دوی لپاره ټولې لازمي اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. دغه شهرکونه چې دا اوس موږ نومان واخیسته 4 شهرکه یو وارې به دا ډکېږي له خیره چې دا کله ډک سوله ټوله بیا به نور شهرکونه ورته په نظر کې نیول کېږي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران او پاکستان هیوادونو څخه 8500 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي چې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې میشت دي.